دا ویډیو وګورئ، 80% سیاسي وژنې او ترورونه په جمهوریت کې و، جمهوریت پخپله کول. دا 20 ثانیه ویډیو وګورئ. امنیت ملی یک بخشی برای ترور گذاشت. مثلا اجمل عابدی، یعقوب ماهر، چند کسای دیگر که همیشه از این نامشان در ذهن من نمیآید، اینا کلشان وظیفهشان ترور بود، ترور هدفمند. در این شکل نیست که طالبان هم ترور کردن، در این شکل نیست که کمی داعشی هم ترور کردن. 20 ثانیه ویډیو تاسو ولیدله. نو په تیرو څو ورځو کې د جمهوریت یو غټ چارواکی عطا محمد نور چې د جمعیت معاون و او په شمال کې امپراتور و او د افغانستان 11 شمالي ولایتونه ټول د دوی په لاس کې و. دوی به هم د شورای نظار د طرفه و چې ډاکټر عبدالله او عطا نور یو مهم اشخاص په هغه کې چې تقریبا وزارت داخله، وزارت دفاع، امنیت ملي او وزارت خارجه دا ټول د دوی په لاس کې و. نو تیر څو ورځې کې عطا نور یو انټرویو ورکړی دی او په دې انټرویو کې ویلي دي چې په کابل او په غټ ښارونو کې چې د 80% سیاسي وژنې کېدلې یا ترورونه کېدل، وایي دا د امنیت ملي لخوا څخه کېدل. دی راځي په دې انټرویو کې مشخصا نوم اخلي اجمل عبید عابدي چې اول کې د ولسمشر ویان و او بیا دغه وروسته د امنیت ملي رئیس وټاکل سو او د دې دواړو د مخه هغه په کابل کې یو د تلویزیون یو شبکه درلودله چې د آریا ټلویزیون نیټورک په نامه و چې د هغې ګول موټی و هدف ټول دا و چې د فری سکول، کینډرګارډن، انټرمیډیټ سکول، های سکول، لکه د کودکستان ماشومان او د کودکستان د ماشومان نه مخکې ماشومان چې یو 2-3 کال وي او بیا د متوسطه لیسه، والي لیسې ماشومان دپاره د هغوی د پرمختګ او د هغوی د ودې دپاره د تلویزیون چینل مخ ته وړي او د ډیموکراسي د پرمختیا دپاره کار کوي. نو تنور ولړیږي چې عبید عابدي چې په 1981 میلادي کال کې پیدا شوی دی او تاجک تباره دی، نو دی وایي چې امنیت ملي او دا شیان ټول زموږ په لاس کې و او امنیت ملي یو دانه سکواډ سیکشن درلودی چې د هغې مسؤلیت د دې عابدي په لاس کې او بل یعقوب محبي په لاس کې و چې دوی په کابل کې سیاسي وژنې کولې. نو سیاسي وژنو کې چې په هغې کې انجنیران مو، ډاکټران مو، سیاسي خلک مو، وکیلان مو او عالمان مو. دوی په خپل انټرویو کې وایي چې د کابل کې د وزیر اکبر خان د جامع امام مولوي ایاز نیازي هغه هم همدې اجمل عابدي په فرمایش باندې وژل شوی دی. نو زه راځم دې ته او همزمانه د کابل پوهنتون معاون استاد جلالي بیا انټرویو ورکړی ده. هغه بیا ویلي دي چې شورای نظار مخکې د جمهوریت او د جمهوریت په وخت کې دوغره انسانان وژلي دي چې د هغې 15 حصه هم طالبان نه دي وژلي. او عطا محمد نور خپل په بیانیه کې ویلي دي چې په کابل کې 80% ترورونه چې د جمهوریت کول حتی طالب او داعش او دې خلکو دون نه دي کړي ځکه دا دوی په خپله کول د خپلو شخصي ګټو ساتلو په خاطر. نو اوس راځم دې ته چې همدغه عبید عابدي خو همدلې په کاناډا کې دی. نو دلته 2 کاله مخکې د افغانانو یو غونډه و، یو 100 نفره ناست وو، ټول داسې های کلاس خلک وو. نو په هغې خلک کې دا سړی حال ته راننوتی. کله چې حال ته راننوتی دا ټول ورته ولاړ سو، د ولسمشر ویان راغلی او د امنیت ملي پخوانی رئیس راغلی. نو ښه ټرانسپورټ اترم والي و د کمیونټي سنټر کې یو حال و، دا ټول حال د ده دا تربیې ونیو. ولې په اصل کې دغه رقم اشخاص جان د دوی لاسونه وروره د انسانانو په وینو او په دې شیانو لړلي دي. نو زه راځم دلته چې د عطا محمد نور کوچنی سړی نه و ځکه هغه امپراتور و، صحیح ده. اوس هم نیمه ډوبۍ رانیولې د جمیره او دې ځای کې هملته اوسېږي، د ورځې 15-16 لکه ډالر عاید لري. نو داسې خلک اتهامات پورې کوي. نو زه راځم دې ته چې د دې سیاسي وژنې چې کېدلې چې دونه په زرهاوو انسانان په کابل او د 15 غټو ولایتو په کندهار کې ډېر عالمان، انجنیران خلک ترور سول. نو دا که امنیت ملي کړي وي نو البته خو په دې تېره جګړه کې ټوله پړه بیرته په دوی راځي. دا خو د کوم خلک چې نن په نظام کې د خو دوی نه دي کړي. نو د دې وضاحت دپاره باید دا سړی داسې پبلش اعلامیه ورکړي چې دا خو ډېر یو غټ اتهام دی او بلکې چیرې دې خلکو کړي او دوی خاموشي اختیار کړي. بیا د کاناډا او پی پی او RCMP د چې دپاره دي، دوی خو چې بیکګراونډ چک کوي، مثلا کریمینل ریکارډز ګوري او دا شیان ګوري. د دې هدف دا دی چې د کاناډا ملي ګټو ته څوک تاوان ورونه رسوي. ولې دا رقم عمل چې خلکو کړي خو بیا هم کوي ځکه دا کله چې یو عمل سړی وکړي دا بیا عادت ګرځي. دا ویډیو سره شیر کړئ ته د جمهوریت هغه اصلي څېرې وپېژنئ او د هغې سربیره هم دلته بعضې غټې غونډې کېږي ورجانه
هماغه خلک راځي بیا په نغمې باندې شال واچي، ښایسته چکچکې مو ورته ووایي وروره جانه په نغمې باندې شالونه مو اچوي. هماغه خلک وی آی پي سټانو کې هم ناستي نو زه راځم دې ته چې اول خو موږ مخري یو، دلته پخوا چې راغلي هغه به تر دوی هم خري دي، هغه به دونه چمچهګیر زامن دي، دوی ګوندې خدای دا خره بیا ولاړ سي بیا ما ته هلته چوکۍ راکړي. نو بچیان چمچهګیران هم پرېږدي او دغه خلک هم وپېژني، ټول ولس یې باید وپېژني. ډېرو خلکو پلرونو د لاسه ورکړه، ښځو مړونو د لاسه ورکړه، خویندو ورونو د لاسه ورکړل، ورونه د لاسه ورکړل. دغه رقم خاین او فاسد خلک وپېژني. نو دا به داسې حال کې پېښېږي چې په تېر دا 4-5 میاشتې کې د جمهوریت د بعضې خلک لکه د لو موږکان نه دي، لو چکۍ موږکان سره راغلي دي خورا په دویشتي، څوک ځي پاکستان، څوک ایران، څوک کویټ، څوک قطر، څوک ځي حتی اسرائیل و موساد غاړې ته ځان وراچوي چې اوس یو شی وکړي، څوک په امریکا کې لګیا دي، هلته د اوبر سواري کښته کړي، هلته بیا یو سناتور دروازې ته وروزغلي چې هله یو سره وکړي. مننه، دا خلک وپېژني د تاریخ شرمېدلې څېرې.